موږ پوهیږو چې د ضرب او تقسیم عملیې یو له بل سره معکوسې اړیکې لري. په دې اړه مو په ډیرو ویډیوګانو کې مخکې خبرې کړې دي، خو دلته بیا هم غواړو په یو څو مثالونو کې وښیو. یو مثال لرو چې 2 ضرب 4 مساوي کېږي په 2 سره. 2 ضرب 4 دا معنا یعنی 4 ډلې شیان لرو، په هر ډله کې 2 دنې شیان دي. یوه ډله 2 شیان، 2 ډلې 2 شیان، 3 ډلې 2 شیان، 4 ډلې 2 شیان، چې ټول 8 شیان کېږي. یعنی 2 ضرب 4 مساوي کېږي په 8 سره. اوس که غواړو همدا مثال د تقسیم په عملیې کې وښیو، داسې به یې وښیو چې ټول 8 شیان لرو: 1 2 3 4 5 6 7 8. غواړو د 8 شیان په 4 ډلو وویشو، یعنی 8 تقسیم پر 4. نو په هره ډله کې به څو شیان وي، یعنی 8 تقسیم پر 4 مساوي کېږي په 2 سره. 8 تقسیم پر 4 مساوي کېږي په 2 سره. یعنی که دا 8 شیان په 4 ډلو وویشو، په هره ډله کې به 2 دنې شیان وي. نو رښتیا هم ومولیدل چې د تقسیم او ضرب عملیې یو له بل سره معکوسې اړیکې لري. که دلته دا د ضرب حاصل 8 په 4 باندې وویشو، 2 به لاسته راوړو، او که دا د ضرب حاصل 8 په 2 باندې وویشو، نو 4 به لاسته راوړو. خو دلته موږ غواړو د تقسیم او ضرب عملیو دا معکوسې اړیکې د کسرونو په ضرب کې هم وښیو. د ضرب او تقسیم عملیو دا معکوسې اړیکې د کسرونو په ضرب کې هم د تطبیق وړ دي. نو راځئ د کسرونو په ضرب کې به یو څو مثالونه وګورو. وبه لیکو چې 1/3 ضرب 3 مساوي کېږي په 2 سره. دلته به یې په شکل کې وښیو تر څو ښه پوه شو. یو شکل به رسم کړو. کوشش به وکړو چې یو سم شکل رسم کړو، یو منظم شکل. دا شکل به په 3 برخو وویشو. یوه برخه به یې رنګ کړو، 1 2 3. دا یوه برخه که یې رنګ کړو، اوس دا شکل 1/3 ښیي. خو دلته موږ غواړو 3 ځلې 1/3 په لاس راوړو، یا هم 3 واره 1/3. دا یې 1 واره 1/3، دا یې 2 واره 1/3، او دا یې 3 واره 1/3. ګورو چې په 3 واره 1/3 سره یو بشپړ شکل لاسته راوړو. یعنی 3 واره 1/3 یو کېږي، یا هم 3 ضرب 1/3 مساوي کېږي په 1 سره. اوس که غواړو همدا مثال د تقسیم په عملیې کې وښیو، داسې به یې وښیو چې یو بشپړ شکل لرو. غواړو دا بشپړ شکل په 3 برخو وویشو. نو هره برخه به یې د یاد شکل څومره برخه وښیي. دلته به یې شکل کې وښیو. یو شکل به رسم کړو. دا یو بشپړ شکل دی. غواړو په 3 برخو یې وویشو. نو دا هره برخه به د دې شکل څومره برخه وښیي. په کسر کې به یې څنګه ولیکو؟ داسې به یې ولیکو چې ټولې 3 برخې لرو، هره برخه به یې یوه برخه وي د دې 3 برخو، یعنی 1/3، یا هم 1 تقسیم پر 3 مساوي کېږي په 1/3 سره. په کسر کې دا کسري خط خپله د تقسیم معنا ورکوي، یعنی صورت تقسیم پر مخرج باندې، یا هم 1 تقسیم پر 3. 1 تقسیم پر 3. نو دلته مو هم وښودل چې د تقسیم او ضرب عملیې بیا هم یو له بل سره معکوسې اړیکې لري. که دا د ضرب حاصل 1 په 3 باندې وویشو، 1/3 به په لاس راوړو، او که دا د ضرب حاصل 1 په 1/3 باندې وویشو، 3 به لاسته راوړو. یو بل مثال به هم کار کړو. وبه لیکو چې 3/4 ضرب 4 مساوي کېږي په 2 سره. بیا به یې هم په شکل کې وښیو تر څو ښه پوه شو. یو شکل به رسم کړو. دا 3/4 به په شکل کې وښیو. دا شکل به په 4 برخو وویشو، په 4 مساوي برخو، او دا 3 برخې به یې رنګ کړو. دا 3 برخې مو یې رنګ کړې. اوس دا شکل 3/4 ښیي. خو دلته موږ غواړو 4 ځلې 3/4 په لاس راوړو، یا هم 4 واره 3/4. نو دا یې 1 واره 3/4. یو بل شکل به هم رسم کړو. په همدې اندازه به یو بل شکل رسم کړو. په 4 مساوي برخو به یې وویشو. اوس به دا 3 برخې رنګ کړو چې مخکې یو ځل 3/4 وو، اوس 2 ځلې 3/4 لرو. بل شکل ته هم اړتیا شته. بل شکل به هم رسم کړو په همدې اندازه باندې.
په 4 مساوي برخو به یې وویشو. 3 برخې به نورې هم رنګ کړو چې دا یې دریم ځل 3/4 4 ځلې 3/4 غواړو په لاس راوړو، نو دا 3 برخې به هم رنګ کړو. اوس دلته موږ 4 ځلې 3/4 لرو. ګورئ دا یې یو ځل 3/4 دا یې 2 ځلې 3/4 او دا یې 3 ځلې 3/4 دا یې 4 ځلې 3/4. که وګورو په 4 ځلې 3/4 سره موږ 3 بشپړ شکلونه لاسته راوړو، یعنی 4 واره 3/4 یا هم 4 ضرب 3/4 مساوي کیږي په 3 سره. 3 بشپړ شکلونه مو لاسته راوړل. نو ویلی سو چې 3/4 ضرب 4 مساوي کیږي په 3 سره. اوس که غواړو همدا مثال د تقسیم په عملیه کې وښیو، داسې به یې وښیو چې 3 بشپړ شکلونه لرو، غواړو هر شکل په 4 برخو وویشو، نو هره برخه به د کسر په شکل څنګه ولیکو. بیا هم دلته که شکلونو ته وګورو، که دې شکلونو ته وګورو 3 بشپړ شکلونه لرو، هر شکل مو په 4 برخو ویشلی دی. نو دا هرې 3 برخې چې رنګ سوي دي 3/4 ښیي، یعنی 3 تقسیم پر 4 مساوي کیږي په 3/4 سره. بیا هم دلته دا کسري خط د تقسیم معنا ورکوي، یعنی صورت تقسیم پر مخرج باندې یا هم 3 تقسیم پر 4 باندې. بیا مو هم وښودل چې د تقسیم او ضرب عملیه یو له بل سره معکوسې اړیکې لري. که دا د ضرب حاصل 3 په 4 باندې وویشو 3/4 به په لاس راوړو، او که دا د ضرب حاصل 3 په 3/4 باندې وویشو 4 به لاسته راوړو.